السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو موږ په تېر درس کې فشار ولوستله. اوس راځو اتموسفیر د فشار ته څه مطالعه کوو چې فشار په اتموسفیر کې څو دي. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ نننی عنوان څه ده؟ اتموسفیر فشار ده، یعنې په اتموسفیر کې فشار. د اتموسفیر هوا شاوخوا ده د ځمکې شاوخوا 150 کیلومتر ده، چیرې چې نږدې 80% وزن د ځمکې له سطحې څخه او 10% کیلومتر لوړوالی پورې متمرکز دي. د ځمکې د پورته هوا د وزن له امله د فشار شتون لري چې د اتموسفیر د فشار په نوم باندې یادیږي. دا فشار د 1 کیلوګرام فشار په اړه د 1 مربع سانتي متر په ساحه کې ده. د اتموسفیر فشار د لومړي ځل لپاره په 1443 میلادي کال کې د تروچیلي لخوا اندازه شو. تروچیلي خپله ګران زده کوونکو یو عالم وله. تروچیلي یو عالم وله چې د اتموسفیر فشار د دې عالم په واسطه باندې 1443 میلادي کال کې اندازه شو. زموږ بله عنوان څه ده ګران زده کوونکو؟ د فشار اندازه کول دي. د فشار اندازه کولو وسایل ته مونومتر ویل کیږي، یعنی د هر وسیلې په واسطه باندې چې فشار اندازه کیږي هغې ته وایي مونومتر. یعنی د فشار د اندازه کولو واحد څه شی ده؟ مونومتر ده ګران زده کوونکو، چې د دوه ډولو لري. لومړی ډول یې څه ده؟ خپله مونومتر دوه ډوله لري. لومړی ډول یې څه ده؟ د نیل سره د مونومتر د دې ډول مونومتر د یو په واسطه باندې ښودل کیږي. یعنې یو ډول مونومتر لرو چې دا لومړی ډول ده چې دې ته نیل وایي، چې نیل سره د مونومتر د دې ډول مونومتر مونږ د یو حرف په واسطه باندې ښیو. او مونږ دوهم ډول چې دي دا مونومتر ته بالبین ویل کیږي. یعنې زموږ بله مونومتر چې د فشار اندازه کول آله ده دې ته موږ وایو بالبین. یعنې د فشار اندازه کول واحد د شي په نوم باندې یادیږي؟ مونومتر. مونومتر خپله دوه ډوله دي. یو ډول مونومتر داسې نیل لري چې دا په یو حرف باندې ښودل کیږي، او یو ډول مونومتر دي چې هغې ته بالبین ویل کیږي چې دا بیا په بي حرف باندې ښودل کیږي. تاسو ښه شئ ګران زده کوونکو د ګاز فشار ته په شکل کې چیپي ده او همدارنګه په کوم ارتفاع باندې چې دا فشار پورته کیږي. دې نه بعد راځو د پاسکال قانون ته. پاسکال خپله یو عالم و چې د فشار په برخه کې کار کړی، نو ځکه دا قانون څه ده؟ د پاسکال قانون په نوم باندې یادیږي. د پاسکال قانون وموندله. یعنې خپله پاسکال یو عالم ده چې په فشار کې څه شی ترلاسه کړل؟ د پاسکال قانون په نوم باندې یاد شو. یعنې خپله د پاسکال وموندله چې مایع د فشار وړ نه دي او فشار یې د یوې نقطې څخه پورته پلی کیږي پرته له کومه بدلون پرته د نورو ټولو نقطو ته لیږدول کیږي. یعنې معنی څه شی ده ګران زده کوونکو؟ تاسو ښه ځیر شئ شکل ته. په اف یو کې هغه قوه ده چې د خپله یو وسیله یا د انسان لخوا نه په لومړۍ سطحه کې واردېږي. یعنې ای څه ده؟ هغه سطحه ده چې فشار پرې واردېږي. اف یو لومړنۍ قوه ده چې د کوم وسیلې یا د شخص په واسطه یا د ماشین په واسطه په سطحه باندې واردېږي، دې ته موږ اف یو وایو. او ای یو څه ده؟ هغه سطحې ته ویل کیږي چې فشار پرې واردېږي یا قوه پرې واردېږي.
همدارنګه تاسو ښه شکل ته ځیر شئ F2 هغه قوه ده چې د یو وسیلې په واسطه په بل سطحه باندې فشار واردېږي او A2CD هغه سطحه ده چې دغه دوه فشار پرې واردېږي. یعنې موږ کولی شو داسې ووایو چې د پاسکال قانون زده فورمولې چې موږ ترلاسه کوو F1 پر F2 مساوي کېږي A1 پر A2 باندې. صدا خپله مساوي ده پای دې ته ګرانو زده کوونکو دا اصلا د ریاضي موضوع ده. دلته د پاسکال په قانون کې یادونه شوې چې دې ته وایي پای R1 مربع او همدارنګه پای R2 مربع مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو یعنې کله چې په یو سطحه باندې موږ قوه واردوو دا خپله R څه ده دلته هماغه شعاع یا محصله موږ ته ښیي. محصله هم لري یعنې په یو سطحه باندې څه واردېږي دا ټول هم در بر نیسي. لکه دغه پی له پی سره څه لاړله ځکه چې تاسو کېدای شي په ریاضي کې هم لوستلی خپله پی چې دي یو ثابته قیمت دي دا ځي پاتې کېږي چې R1 پر R2 دواړه مربع دي کل مربع نیسو ځکه R د R سره نږدې کېدای شي چې د دوه آرونو ترمنځ قیمت مختلف وي. ښه تاسو ډېر شي ګرانه زده کوونکو شکل ته د F1 او A1 ترمنځ کومه فاصله ده دې ته R1 ویل کېږي یعنې هماغه د شعاع په واسطه هغه مد نظر نیول کېږي او بل چې دي د F2 او A2 په دوه سطحو ترمنځ چې دغه فاصله شتون لري دې ته R2 ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.